پکار دا د مؤمنانو چې موږ خپل د ځان سره حساب کتاب ولرو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. باید هر مسلمان چې کوم عمل کوي هغه حساب. دا زموږ زندگی عباس زندگی نه ده، دا زموږ زندگی تېرېدونکې زندگی نه ده. دا به یو وخت داسې راځي زموږ سره به حساب کېږي، کتاب به کېږي، دا به موږ ختمېږو. خو لږ دونې وګورئ ستا نکاګان چیرې دي، پر کوم ځای کې پراته دي، ته به هم داسې وخت پروت دی. لہذا ما مخکې درته ویل چې هر مسلمان وایي پلانکی تباه سو، پلانکی تباه سو. الله څه وایي؟ علیکم بانفسکم، خپل ځان سم کړه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. کله چې ته پر خپله پر سمه لار روان یې، که هر څوک خلک ګمراه کېږي تا ته تاوان نه رسي، اول خپل ځان سم کړه. که ته د غیبت مجموعه یې، د بهتان مجموعه یې، او خپل هر کار کوه او ټول ګوتې د پلانکي و د پلانکي و زوی ته نیسې، دا نه دی پکار. هر مؤمن مسلمان دغه حساب کتاب لومړی باید په عباداتو کې وسي. ماښام چې پرېوځې د ځان سره سوچ وه، پیسې خو مې والا ډېر وګټوي، ما څو لمونځونه نه په جماعت وکړه. ځان سره حساب ولره، څو لمونځونه مې نن په جماعت وکړه، څونه نفلونه مې وکړل. آیا د قرآن تلاوت ما وکړي که مې نه وکړي؟ که مې د پیسو په خاطر قرآن هېر کړي. دوهم شی چې کوم دی چې ته باید د ځان سره حساب ورباندې وکړې، هغه دا خپل ټول اعمال. ما نن کاروبار وکړي، درواغ خو به مې نه ویلي، دوکه خو به مې نه یې کړې، کمزورې شی خو مې په اصلي نه یې تېر کړي، د چا څخه مې په ظلم پیسې نه یې اخیستې، د چا څخه مې غلا نه یې کړې. هر عمل په باره کې سوچ وکړه. او درېیم شی چې کوم دی، کم مباح اعمال چې تا کړي، خبره دې کړې، څه وینا دا د ځان سره را جمع کړه، په دې کې ښه ډېر دي که بد ډېر. او آخري شی چې ته ځان سره حساب وکړې، ما ته الله لاس را کړی نن په دې کې حرام ته خو مې لاس نه وروړ، ما ته الله سترګې را کړي زه په وینم، د ړندو څخه د دې اهمیت هم شته، لیکن ما خو په دې باندې د الله او محرماتو ته نه یې کتلي، بدنظري خو به مې نه یې کړې. ما ته الله خوله را کړې ده، په خوله خو به مې حرام نه یې ویلي، غیبت خو بهتان خو به مې نه یې کړې، او حرام خو به مې نه یې خوړلی، ما خو به په پزه حرام نه یې بیب کړې. زه خو به په خپل پښو باندې چې الله د لور یو عظیم نعمت دی، دا د شلانو څه پوښتنه وکړه، د حرام ځای ته خو به زه نه یم تللی. که دومره حساب دې وکړي، ما درته وویل حضرت عمر رضی الله عنه وایي اول په دنیا کې د ځان سره حساب وکړه، د آخرت ستړی حساب به الله پر ته اسان کړي. الله جل جلاله دې پر موږ اسانه کړي. پروردګار عالم دې پر دې خبرو د عمل توفیق کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول اصلاح کړي. الله جل جلاله دې د خپل ځان د اصلاح پوره توفیق راکړي. پر دې خبرو دې الله د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.